او دا د هغه خلکو ته ډالۍ وي د چا چې والد صاحب نه په دې دنیا کې نو دا کلام هغه خلکو ته ډالۍ حالات راته ذهن کې یو سوال خداجي حالات راته ذهن کې یو سوال خداجي خو ستا د خولې هر قول مې سنبال خداجي او شپه ورځ مطالعه کوم قسم دې چې بیخي شپه ورځ مطالعه کوم قسم دې چې بیخي اوس لوبې مې پرېښودې اوس مې بال خداجي شپه ورځ مطالعه کوم قسم دې چې بیخي شپه ورځ مطالعه کوم قسم دې چې بیخي اوس لوبې مې پرېښودې اوس مې بال خداجي د چا یادونه مې سیزي ملګرو والله که خوب ته مې پرېږدي ملګرو د چا یادونه مې سیزي ملګرو والله که خوب ته مې پرېږدي ملګرو په ویښه یو ورځې رانغلو اشنا په خوب کې هر وخت راځي ملګرو السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم ملګرو سوات منګورې ته راغلي یو د سالار ټي وي نننۍ مرکه د یو داسې شاه زلمي سره را جوړه شوې ده یقینا چې تاسو ټول به پیژنئ ښاغلي سات سحر کوم چې د رفتابان استاد محترم هم دی د دوی نه اصلاح اخلي نو سات سحر سره نن د سالار ټي وي د نننۍ مرکه را جوړه شوې ده راځئ چې په خپل پروګرام کې سات سحر صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی وو سحر صاحب ستړی مه شئ او په خیر راغلی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره زیاته مننه کوم سالار صاحب ستاسو او سوات ته په راتګ درته په خیر راغلی وایم چې زموږ خواله راغلی او بل د بلال لوهار صاحب او عادلرحمان صاحب د رفتابان د ټولو مننه کوم چې دلته کې دنګرام کې زموږ سره راجمع شو زموږ سره د پروګرام راغون کو نو ډېره زیاته مننه کوم او دا راته هم زیاته کې چې د کم راهسي ستاسو د کوشش د شاعرۍ د طرف ته څنګه راغی په شاعرۍ کې څوک استاذ لري که نه او بل دویم سوال لږه لنډه شان پېژنګلو هم مینوالو سره سات سحر زه د دنګرام اوسیدونکی یم او په بنیادي توګه د لونخوړ ضلع سره تعلق ساتم او شاعرۍ ته راغلی یم په 2015 کې چونکې ما شروع د 2014 نه کړی و کله چې زما والد صاحب وفات شوی د هغه وخت نه ما شروع کړی و ګډوډ لیکل به ما کول خو غزل چې کوم ما زده کړی دی او لیکل شعر لیکل دا چې ما زده کړی ما 2015 نه زده کړی دی او د هغې نه به دې خوا زه لیکل کوم خپل هغه کوشش دې کوم او په ډېره بښنه سره دا خبره هم شریکوم چې زه چونکې استاز نه لرم په ادب کې نو د دغې وجې که زما په شاعرۍ کې څه کمي کوتاهي وي نو د کتونکو نه هم بښنه غواړم ستاسو نه هم چې لکه که څه کمي وي نو بښنه بهرحال دا ځمکه ډېره د ادب لحاظ سره ډېره زرخیزه ځمکه ده تا سره ډېر خوش قسمت دی چې په داسې ځمکه پیدا چې دې ځمکه کې ډېر تکړه تکړه شاعران ملګري شته هغوی سره باقاعده تاسو رابطې کولی شئ خبرې به هم کوو خو چونکې پېښور ته واپسي د واپس تګ هم په را په سر دی نو زه وایم چې بس شعرونه راته وایو د شعرونو نه بس شروع واچوئ یو څو شعرونه سره شریکوم چې مینت مې پرېښې ما زاري پرېښې ده مینت مې پرېښې ما زاري پرېښې ده مانه قلار شما یاري پرېښې ده مننه او پکې مې ډېر زیات تاوانونه وکړل اوس مې د مینې جواري پرېښې ده او ریبار د یار خیر خبر نه راوړي اوس ریبار د یار خیر خبر نه راوړي اوس او ریبار خدای ګو ریباري پرېښې ده او یو څو شعرونه نور شریکوم چې په خورو زلفو کې جهان لوبوي په خورو زلفو کې جهان لوبوي په غټو سترګو مې جانان لوبوي څومره ښایسته او ګلورین رخسار دی څومره ښایسته او ګلورین رخسار دی د ښایستونو شهزادګان لوبوي او دې پسرلي چې خپل ښایست تازه کړو په ګلستان کې بلبلان لوبوي مننه او بیا راورېږي د یادونو باران او د ژوند په دشته مې دوران لوبوي او نور شریکوم چې نه مړون شته نه تړون شته نه سکون شته نه سمون شته دلته هیڅ نشته پاګله نه سبا شته نه پرون شته څه هیلې او بهانې دي نه مړاون شته نه ژوندون شته او زړه د غم نه لیونی شوم نه بېلتون شته نه شلاون شته او زه یې ستړی په تکل شوم نه پښتو شته نه پښتون شته نه پښتو شته نه پښتون شته دا خو ټولو د وده دي نه جنون شته نه بدلون شته او سهره سر په ګټه کېږده نه بالغ شته نه زنګون شته ډېر بالکل وایه بس یو څو کسان اپوزیسیون او وجدي
صحیح د ارمان په غوښتنه دغه څو شعرونه شریکوم چې یو څو کسانو راته چل جوړ کړی وجني به مې یو څو کسانو راته چل جوړ کړی وجني به مې خپل یارانو راته چل جوړ کړی وجني به مې یو څو کسانو راته چل جوړ کړی وجني به مې خپل یارانو راته چل جوړ کړی وجني به مې او تاریخنامه کې په تاریخ په درته ګوته کېږدم تاریخنامه کې په تاریخ په درته ګوته کېږدم چې تربورانو راته چل جوړ کړی وجني به مې مننه او خنجر په لاس راپسې شاته ګرځي پوهه یم پرې خنجر په لاس راپسې شاته ګرځي پوهه یم پرې دې رقیبانو راته چل جوړ کړی وجني به مې او زه یې په زړه او په وجود باندې ځورلی یم زه یې په زړه او په وجود باندې ځورلی یم خپلو خپلوانو راته چل جوړ کړی وجني به مې او سهره یار اواز یوره موجود نه ښکاره کوي سهره یار اواز یوره موجود نه ښکاره کوي چا شیطانانو راته چل جوړ کړی وجني به مې سهره یار اواز یوره موجود نه ښکاره کوي او چا شیطانانو راته چل جوړ کړی وجني به مې د یو څو شعرونه نور د تابان په غوښتنه چې چېرته کې ورکه ګلورینې شولې چېرته کې ورکه ګلورینې شولې ورځې په دار شپې مې غمګینې شولې او بلها موده وشوه چې یار نه راځي بلها موده وشوه چې یار نه راځي په انتظار مې سترګې سپینې شولې مننه او قاتل جانان په بېروخۍ قتل کړم قاتل جانان په بېروخۍ قتل کړم زړه مې زخمي شو توی مې وینې شولې او مینې مې ژوند ته ښکلا وبخله مینې مې ژوند ته ښکلا وبخله ټولې لحظې د ژوند رنګینې شولې مننه او زه په دې سوچ کې تر سهاره ناست یم زه په دې سوچ کې تر سهاره ناست یم چې ته پسې دومره بې مینې شولې زه په دې سوچ کې تر سهاره ناست یم چې ته پسې دومره بې مینې شولې یو څو شعرونه نور چې سم رادار شوم او د کار شوم سم رادار شوم او د کار شوم زه چې یار شوم ډېر هوښیار شوم نور مې هر څه پرېښول نور مې هر څه پرېښول خو پنکار شوم ګناهګار شوم ښځه ټیک شوه ته مې پرېښوې ښځه ټیک شوه ته مې پرېښوې زه قلار شوم خو بیمار شوم او ستا د یو نظر په جنګ کې زه خمار شوم راغوزار شوم او مینې هر په نیمه ولا کړم هم خاکسار شوم هم سیمسار شوم او زه سهر ورې د چا نه لږ ازار شوم او ډېر خوار شوم مننه او یو ذوالقافیتین غزل بل شریکوم چې په لاس کې مشال او په سر باندې شالو په لاس کې مشال او په سر باندې شالو ګفتار کې کمال او په زنه به یې خالو او تور سړی توره جامه کې بېګا تلو او راتلو تور سړی توره جامه کې بېګا تلو او راتلو په زړه کې څه چالو په لاسو کې جالو مننه او دلته پورې یو محل و په هغې کې یو سړی و دلته پورې یو محل و په هغې کې یو سړی و دولت کې مالامال و خو د غوښې نه یې پالو دلته پورې یو محل و په هغې کې یو سړی و دولت کې مالامال و خو د غوښې نه یې پالو مننه د ارمان په غوښتنې بیا هم وایم چې دلته پورې یو محل و په هغې کې یو سړی و دولت کې مالامال و خو د غوښې نه یې پالو او جانان مې و جانان مې دی او هم جانان به مې وي جانان مې و جانان مې دی او هم جانان به مې وي چې په زړه کې مې دا خیال و جو غزل مې لا زوال او هغه سحر د پېژندو لیونی شوی دی اوس هغه سحر د پېژندو لیونی شوی دی اوس د چا په غم کې به پر کال و جو بس دغه به یې حال څو شعرونه چې ما خو دم په دم غمونه ولیدل او ما په هر قدم غمونه ولیدل چا د ژوند نه سمې مزې واخیستې او چا په ژوند کې سم غمونه ولیدل مننه او ته خو ډېر وړوکې بچي الله ته خو ډېر وړوکې بچي الله تا په ژوند کې کم غمونه ولیدل سازار صاحب څه موده مخکې ستاسو په میډیا ما یو کلام اورېدلی و د خپل مرحوم داجي متعلق تاسو یو نظم یو غزل لیکلی په ما ډېر ښه ولګېدو نو غواړم چې هغه کلام هم را سره شامل کړي او دا د هغه خلکو ته ډالۍ وي د چا چې والد صاحب نه په دې دنیا کې نو دا کلام هغه خلکو ته ډالۍ حالاتو راته ذهن کې یو سوال خداجي حالاتو راته ذهن کې یو سوال خداجي خو ستا د خولې هر قول مې سنبال خداجي او شپه ورځ مطالعه کوم قسم دی چې بیخي شپه ورځ مطالعه کوم قسم دی چې بیخي اوس لوبې مې پرېښودې اوس مې بال خداجي شپه ورځ مطالعه کوم قسم دی چې بیخي شپه ورځ مطالعه کوم قسم دی چې بیخي اوس لوبې مې پرېښودې اوس مې بالې خداجي او توره شپه کې تور خلک راځي د شهد دپاره توره شپه کې تور خلک راځي د شهد دپاره اوس هر سړي په لاره کې مشالې خداجي نه د خپل الله نه یو ګیله کوم توبه سینه کې دا زړه راته ملالې خداجي او دا ستا خبرو دومره دانشور کړم چې بابا دا ستا خبرو دومره دانشور کړم چې بابا د علم ذخیره مې مالامالې خداجي او اخرنی مقصد چې ستا ښکلې سهر د هر سړي د سترګو خس دی ستا ښکلې سهر د هر سړي د سترګو خس دی سهر ته هر سړي په لار کې جالې خداجي ډېر سهار صاحب شعرونو خو ډېر خوند کړی دی خو چونکې پېښور ته به زم مازدیګری دی
او لار هم په سر پرته ده. په دې پروګرام را جوړولو کې موږ سره عادل ارمان رور او لوار صاحب ډېر زیات مدد وکړو. دوی هم یو جهان مننه. سات صاحب ستاسو هم د وخت راکولو یو جهان مننه. ستاسو هم مننه ډېره زیاته. مرکه په دې خپلو څو شعرونو راغونډومه چې سلګۍ سلګۍ خاورې ری ژوندونه بس تېرو د بې مزې ژوندونه مونږ او خانان خپلو کې نه جوړېږو لکه د غر مخکې زرې ژوندونه له اسرائیل به رانڅا وباسي په جون مګوره مګبرې ژوندونه چې د نصیب کې سحر شته او که نه ای د سالار تورې تېرې ژوندونه. ملګرو دا اوس زموږ نننۍ مرکه چې تاسو واورېده امید دی چې خوښه شوې به مې تر د بلې مرکې هم په الله باندې سپارم. سید سالار له ورکړې اجازت دلوي الله